السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سوریې د مجاهدینو مشر ابو محمد الجولاني حفظه الله د بی بي سي سره یو نوې مرکه کړې ده. خو لیکن دغه مرکه د زموږ د افغانستان د فرضېدلي جمهوریت هغه ګوډاګیان هغه ډېر ناکراره کړي دي او دغه مرکه یې راخیستې ده. قسمه خبرې پکې کوي چې ابو محمد جولاني دا خبره کړې، هغه خبره کړې، دا خبره کړې ده. پرون د همدغه ابو محمد جولاني دغه تصویر زه تاسو ته وښیم. دغه دوی نشر کوو چې ابو محمد جولاني یو داسې کس نه دی چې هغه نعوذ بالله اسلام ته وفادار دی. هغه د ښځو سره داسې تصویرونه اخلي او بیا یې طالبانو ته دا یو قسم پیغور بله چې ابو محمد جولاني دغه د ښځو سره داسې تصویران اخلي. خو لیکن کله چې د هغوی اصلي ویډیو راښکاره شوله نو بیا د خپلې خبرې نه خوشا شول. اوس په مرکه کې ابو محمد جولاني یو خبره کړې ده، وایي موږ به هیڅکله ونشو کولی چې په سوریه کې د افغانستان په شان حکومتداري وکړو. نو دغه خبره د ابو محمد جولاني هغه کمعقل خلک چې په پوه شوي نه دي، نه په پوهېږي، هغه راجګېږي په ټولنیزو رسنیو کې شور جوړ کړی دی. وایي ابو محمد جولاني ویلي دي چې موږ په افغانستان رقم حکومت نه غواړو او دلته د ښځو حقوق موږ نشو ضایع کولی، ښځې د تعلیم نه نشو بندولی، د کاروبار نه نشو بندولی. خو لیکن اصل مطلب د ده چې څه دی، هغه ځینې خلک خو پرې ارزي هم نه چې هغې ته د دوی مطلب وښیو، یا دا چې طالب څوک دی، ابو محمد جولاني څوک دی. دا خبرې د دوی د سویې نه پورته خبرې دي چې څوک پرې باندې تبصرې کوي. خو صرف د ابو محمد جولاني خبره به دومره وکړو چې ابو محمد جولاني چې ویلي دي چې موږ به په سوریه کې د افغانستان رقم حکومت ونشو کړی. معنا دا چې په 3 کالونو کې په افغانستان کې دومره امنیت راوستل او همدا رقم ته سلف و سلک د اسلام احکام تطبیق کول، دا به د موږ د وس نه ډېره بره خبره وي چې دومره زر موږ دغه تأمین کړو. ځکه د سوریې خلک که د بشار الاسد د وخت حالات موږ او تاسې وګورو، سلف و سلک کې د دې قانون د دې حکومت د یو غربي ملک د کفري او د امریکې په شان دی و. هلته ښځه په پتلون کې ګرځېدل، ښځه سرتیر سر ګرځېدل، ښځه آزاده ګرځېدل او نور ډېر هغه څه وو چې هغه د اسلام سره سخت خلاف و. نو هغه یې کنټرول کول په کم وخت کې دا به د دوی دپاره یو ستونزمن کار وي. نو ځکه هغه وایي چې موږ به په سوریه کې د افغانستان رقم حکومتداري ونشو کړی. دومره زر به موږ ښځې په حجاب کې رانولو. الحمدلله د افغانستان هغه غیور او پتمنې خویندې دي چې که د جمهوریت دور و، که د هلته د کفارو د طرفه او د ځینې افغان بې غیرتو د طرفه د ښځو عزتونه لوټ کېدل، په ښځو باندې قسمه سوداوې کېدې، خو بیا هم د موږ افغان خویندو خپل عزت ساتلی و. په راتګ د امارت سره الحمدلله ټول په حجاب خوشحاله دي، ټول حجاب تأمین کړی. په افغانستان د داخل کې چې کومې دي، کومې چې هغه د افغانیت نه وتلې وې، هغه اصلا په افغانستان کې نه دي پاتې شوي، د افغانستان نه تللي دي. نو په افغانستان کې چې کومې پاتې وي، هغه الحمدلله نن حجاب په خپله خوشحالۍ مني او د ځان لپاره یو عزت او افتخار بولي چې حجاب چې دی د ما لپاره یو عزت دی. نو ابو محمد جولاني په همدې مطلب دا خبره کړې چې موږ به دومره سر ونشو کولی چې دغسې یو حکومت په سوریه کې جوړ کړو څنګه چې افغانستان کې جوړ شوی. نو دغه د جمهوریت ځینې ټامیان هغه راجګېږي، هغه کله وایي چې ابو محمد جولاني ښځې خبره، د ښځې تعلیم خبره، دا بیخي یاده کړې نه ده، صرف همدومره خبره یې کړې بس. نو دغه ډنډېرې یې راخیستې دي چې ابو محمد جولاني داسې ویلي دي او داسې ویلي دي، یې کړي او دا یې کړي دي. السلام علیکم ورحمة الله.